Кадроману достану, ассаламу алейкум,这里没谁。哎呀，他是不会给去空到了十在的路真的怕把黑去làm đi dù lang của ta ở thiên nào đi. Giờ vào về车đấy, sắp tới là làm đi dù lang của ta khá anh ra gì, akhri ở đuôi gì, hu mushroom, yêu đào rằng cái này sắp tới đã chơi là làm đi dù lang của ta ham đuôi gì. Nó mong để nhà để phụ thân này giờ vào ham đã mushroom thì đấy gì. Mushroom 的哪儿的泡子土黑我都能看的好苦的花黑花乐的，这看大啥子？那要话这个你个在一毛娃的那里，包皮和欢的很那里。No， 然后拍的 video 看的 mushroom 的肉子内的茶类的 permaktak 就是呀，乌龟哩。大的北京普大新西马基的 mushroom 的肉子内 farm 的，却的那个哈尔了马拉卡斯哈卡布查维克 kilometer watan lari， أو 拍那个 farm 基 mushroom 和肉子基基 أو 的 paror 和 bazar lari。مختلف دورون مشروم مختلف شابريالون تا ارتيالاري زينيه پشنا خونا کی روزل کیگی او زينيه په طبيعي شابريال کی روزل کیگی د هر کال میاشت د دغه ډول مشروم د حاصلاتو موسموي او په چینی ژبه ورته شیرخونګو نوم کارول کیگی نو اوس په دې فارم کې د دغه ډول مشروم د روزنې حالت څنګه دی张大哥啊，你好，你好，又来了。来看看蘑菇，哎呦，长这么大了啊！你看看，真好。那这个就是咱们那个常说的赤红菇哈。对。您这儿的这个总的种植的面积大概有多少呀？城里面种的不是特别多，我是主要是做林下。现在咱们林下种了应该有将近30亩地吧。春天开始有羊肚菌、赤红菇，6月底会有黑皮鸡枞，然后还会有竹荪。赤红菇 mushroom په زنګرونو کې تر ونو لاندې روزل کیږي. دغه طریقه د مشروم د روزنې ترڅنګ چاپیریال ته هم هیڅ زیان نه رسوي. کله چې تر ونو لاندې واښه پاک کړو، مشروم زموږ تر سترګو کیږي. څرنګه چې مشروم ډېر نازک وي، نو د راشکولو ځانګړې لاره لري او که په زور سره وشکول شي، نو مشروم ته زیان رسیږي.我要断它的帽，断着它的根部，左摇右晃一提，就 OK 了。试一下啊，试一下。哎，就这么容易就下来了。سختې لمریزې وړانګې او حشرات د مشروم په لوځلو کې لوی خنډونه دي. خو د مشروم په فارم کې بازګران د مختلفو ډولونو مشرومونو لپاره مناسب روزنیز شرایط برابروي. دغه فارم هر کال څه باندې 10,000 کیلوګرامه مشروم حاصلوي. تازه مشروم د اوږدې مودې لپاره زیرمانه کیږي، نو باید ژر وپلورل شي ځکه خرابیږي. بازګران د سرانۍ او آنلاین سوداګرۍ له لارې د مشروم د پلورنې نوې لاره پرانیزي. بازګران مشروم په آنلاین دوکانونو کې پلوري. دغه راز سرانیان او مشتریان په خپله په فارم کې مشروم راشکولی شي.现在就主要是以采摘群，咱们有16个群，你看每个群都有几百人，然后呢就是群里这些客户呢，他们会自己下单。那到现在这个季节，就是这个赤红菇一天大概能售出多少呀？就是说发快递的应该是20-30箱，然后然后剩下其他的就是人都采摘了。د عصري زمانې آنلاین سوداګري د مختلفو هیوادونو او ځایونو د سوداګرو او مشتریانو ترمنځ اړیکې نږدې کوي. زیات مشتریان د دې فارم په آنلاین دوکانونو کې مشروم اخلي. نازکو او کوچنیو مشرومونو د ځایي بازګرانو د شتمنۍ نوې لاره پرانیستلی ده. که چیرې سمسوري وي، نو د خلکو ژوند ورسره ښه کیږي. شین اسمان، زرغون پاتې، ښکلې ودانۍ او د بازګرانو موسکا د چین د کلیوالو سیمو ښکلی انځور پنځوي.